إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دا حضرت ملنگ سے مبارک دامت برکاتهم وفیوزاتهم علینا وعلیکم. دا حکم او دا اجازین بعد زمونږ استاسو د درس تعلق دی مکتوبات شریف د 22 نمبر مکتوب سره. باغی کې مو یو بحث کړو چې داغه متعلق د روح. دویم نمبر بحث شروع کو چې د دې تعلق دی د نفس سره. نفس هم یو ډېره ژوره او عمیقه مسله ده. بعضې مخلوقات الله تعالی داسې پیدا کړي دي چې د هغې په ماهیت او په حقیقت یوازې الله جل جلاله خبر دی. عام علماء عقلمند هوښیاران خلک د هغې په حقیقت او ماهیت باندې نه پوهېږي. هغې کې یو نفس هم دی. د نفس حقیقت او ماهیت دا یوازې الله جل جلاله ته معلوم دی چې دا د انسان په بدن کې نفس کم پرزه ده، کم عضو ده، کم صفت د انسان ده. عام علماء ترنه تعبیرات کوي، فلاسفهم تعبیرات کوي. حقیقت او ماهیت یوازې الله جل جلاله ته معلوم دی. عام علماء کرام چې د نفس متعلق بحث کوي نو پدې کې لسو خبرو باندې بحث کوي. مونږ او تاسو هم د نفس متعلق د دغه علماو دغه تحقیقات را نقل کو او لس خبرې به د نفس متعلق زده کو. هغه لسو خبرو کې
نننی درس کې دو خبرې کوم، باقی به انشاءاللہ باقی درسونو کې کوم. اوله خبره دا ده چې د نفس معنا ده. دویمه خبره قرآن کریم کې چې نفس ذکر ده، نو په څو معنو باندې قرآن کریم کې نفس ذکر ده. نن به یوازې دغه دو خبرو متعلق بحث کوو. اوله خبره د نفس معنا ده. نفس عربي لفظ ده او د عربی د لفظ قانون دی چې دا دو معنی لري. یو معنا لغوي، بل معنا اصطلاحي. نفسم عربي لفظ ده، دام دو معنی لري، یو معنا لغوي، دویمه معنا اصطلاحي. لغت کې د نفس و معنی دي. اولنی معنا د نفس د روح. روح متعلق درس کې مویلیو چې په روح کې یو قول دا دی چې دا مرادف د نفس دی. نو یو معنا د نفس د روح. عرب وی خرجت نفس فلانن، د فلانی سړي روح اوته. نو لغت کې نفس بمعنی الروح. دویمه معنا د نفس د انسان بدن او د انسان ذات. علماء د تکبر تعریف کوي. تکبر چاته وایي؟ وی التکبر ان یرى المرء نفسه اکبر عن غیره. تکبر دی توایی چې انسان خپل ځان وویني د بل نه غټ. نو نفس نه دلته مراد د انسان ذات ته، د انسان بدن نه. درېمه معنا د نفس د حسد. کینې ته وایي. عرب یو محاوره کوي، اصابته نفس فلانن. دی سړی ته د فلانی سړی کینه رسېدلې ده. ان فی الانسان نفس، یقیناً په انسان کی کینه ده. نو نفس بمعنی الحسد. سلورم معنا د نفس تا بد سترګې. عربی کی ترنه تعبیر په عین سره کیږي. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العین حق، بد نظری حق ده. د انسان په دې کتلو کې ډېر کمالات دي. یو کمال دا ده چې د انسان دا نظر دا یو تاثیر حسی هم لري، څنګه چې تاثیر معنوي لري. یو غټی تیږي ته وګوري هغه ماته کی، دیوال ته وګوري هغه وغورځي، انسان ته وګوري هغه راوغورځي. دا غ تاثیر حسی دی. اسلام او دین داسې سړی ته تعلیم ورکړی چې د چا سترګې تاثیر حسی لري، دی به د خپلو سترګو حفاظت کوي. چاته معلومات وشي چې زما په کتنې سره
د مسلمانانو بدن ته مال ته تاوان رسیږي نو دی به د سترګو حفاظت کوي او کنی کوي نو په ورځ د قیامت کې به د قاتلانو په صف کې پورته کیږي. امام مالک رحمه الله زمان موای عام علماء زمان نوای او حبس دائما همیشه بدا په محبس کې چولې شي. نو التا نفس نه مراد د سترګو هغه تاثیر حسی ته مراد ده. پنځمه معنا د نفس هغه وینه ده. زمون فقها وای ما لیس له نفس سائلة کم شی چې روانه وینه نه لري اذا مات فی الماء اوبو کې مړ شي نو اوبه نه نجس کوي. نو الته د نفس نه مراد روانه وینه. شپږمه معنا د نفس ته ما یکون به التمیز چې د یو شی فرق په بل باندې کوي یو شی چې د بل نه جدا کوي دیتم نفس وای. ان النفس قد تأمره بالشيء وتنهي عنه. نفس کله کله انسان ته په یو شی امر کوي او کله دغه نفس دغه شی نه منې کوي. دې ځکه علما وایي دا نفس بمعنی الامتیاز ده او مغه شی باندې امر کوي او مغه شی نه دې منې کوي. وم نمبر نفس بمعنی الاخرور توای. قرآن کریم کې راځي فسلموا علی انفسکم تاسو په خپل ورونو سلام کوي تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه. یا بل آیت کې راځي ولا تقتلوا انفسکم خپل ورونه مه وجنئ. الته د نفس نه مراد ضرور ده. نو نفس مفرد ده او د دې جمع راځي انفس. یو نفس ده دا خو نفسون ده یو نفسون هغه وی خروج الهواء و دخوله. خروج الهواء و دخوله ودخوله من الانف د هوا وستل او داخلي دل د پوزنا اغه ته نفس وای داغه جمع بیا انفاس راځي. کپاغ انفاسو کې انقطاع را لسړې مړکی دا د نفس معنا لغوي و. اصطلاح د علماو کې نفس چاته وای. یو اصطلاح د عام علماو دا یو اصطلاح د اهل تصوف او د اهل سلوک دا. د اهل تصوف او د اهل سلوک اصطلاح باندې بیا وروسته بحث کوو ان شاء الله. علما وی د علماء په اصطلاح کې نفس چاته وای. هغوی وی جوهر بخاری اللطیف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية. نفس یو جوهر ده. جوهر قائم بالذات توای پخپل ولا بخاری ده. بخاری معنی د هوا والا او گرم ده. اللطیف نره ده. الحامل لقوت الحیات ده حامل ده د قوت د حیات د ژوند هغه قوت د پسان باندې بار کړه ده ور سره ده.
والحس او حامل د حسم دے، والحرکت الارادیہ او حامل د حرکت ارادی دے، سڑے لاس خوری پخ خوری دغه حرکت ارادی د پارا حامل نفس دے. دیتا علماء د فلسفیان الروح الحیوانی وائی. علماء وی فهو جوہر النفس، یو جوہر دے مشرق للبدن، رناور کے ان کے بدن تدیں. فعند موته ينقطع ضوءه عن ظاهر البدن و باطنه. کله چې انسان مړ شي نو د دې نفس رڼا د ظاهر د بدن او د باطن نه بند شي. واما فی النوم، خوب کی فینقطع عن ظاهر البدن دون باطنه، د ظاهری بدن نه خو انقطاع راشي خو د باطن نه نه. د دې اصطلاحي تعریف نه دا معلومیږي چې دا علما د فلسفي دی نفس مرادف د روح وای. دوی چې کم تعریف کو نو هغه د روح سره مناسب دی. د دوی په نسبت روح او نفس یو دی. دا خو اوله خبره و معنا د نفس عند العلماء.